عبدالله ابن عمر په لاره باندې روانو وی په لاره تلم یو قبر مقبره باندې تیر شوم د یو مقبرې قبر وشلېده دا صحابه د کشف خاوندانو دا د کرامت خاوندانو یو قبر وشلېده او یو سړی ته بار راووته او ما سره په لاس کې یو وړه مشکیزه وه د اوبو دا سړی چې بار راووت بل قبر وشلېده او هغه پسې یو بل سړی ورپسې راووته او دې سړي له په دې غاړه کې د اور قیزا چولې ده د اور او دا سړی دا لومبې ما ته وایي چې تندې مړ شوم ای مهرباني وکړه لږې شانتې اوبه راکړه لږې اوبه راکړه د تندې مړ شومه وایي هغه بل ما ته وایي چې ګورې اوبه وله ورنه کې چې ساس کې اوبه دله ورنه کې وایي ویارېدم په هیبت وایي چې مخکې لاړمه شپه شوه یو بوډی د کور مخکې ولاړه وه میلمه څه کوې زه خو په لاره ځم د شپې ځای مې نشته وایي راځه موږ سره بیټک کې به شپه وکړې چې بیټک ته ننوتمه وی مخامخ د دوی کور سره قبرونه و د یو قبر نه اواز مې واورېده بول البول وما البول البول وما البول الشن وما الشن بول بول څه شی دی مشک مشک څه شی دی د څه شی دی وی بوډا نه مې تپوس وکړه چې دا چغې ته اورې وی او دا څه وایي او دا څوک دي وی هغه راته وی چې دا زما خاوند دی په دې قبر کې خښ دی دا چغې زه په دې خپله اورمه دا څه چل دی دا چغې ولې وي دی خو وایي البول وما البول بول بول څه شی دی الشن مشن مشک مشک څه شی دی وی دی ظالم چې متیازې کولې او دس به یې نه وچو ما ورته د خدای ظالمه او دس وچوه ای ظالمه اوښم چې متیازې کوي نو خپې یو طرف ته راغونډې کړي ای ظالمه سپیم چې متیازې کوي دیوال ته خپه اوچته کړي ځان د خپلو بولو نه حتی الوسه ساتي ای ظالمه ګډه چیلم چې متیازې کوي لږه ټیټه شي او ځان ساتي نو حیوانات سپې ځان ساتي د بولو نه دا خو فطري شي دی ځان ته ساته وایي د به مړه پرېږده نیکبختې بول پکې لاسي بول څه شی دی وایي دا حقه شی دی چې اوس په قبر کې چغې وي البول وما البول بول څه شی دی حقه چغې زه اورمه او دا بل ټکي چې وایي الشنو ومشن مشک مشک څه شی دی وایي دا هم ظالمو ډېر بخیلو یو سړی راغی وایي چې د تندې مړ شوم اوبه راکړه ظالم سره جام کې اوبه پرتې وې ولی یې ورنه کړې مړه مرمه تندې نه خدای خاطر وکړه اوبه را وایي دغه مشک له ورشه د هغې نه اوبه وڅښه هغه غریب چې مشک له منډې کړې چې د مشک خولې کې وله وکړه هغه بې اوبه و یو ساس کې اوبه پکې نه وې مسافر په قضای پرېوته او ساعت یې وخته مړ شو اوبه یې ورنه کړې اوس هغه قبر کې چغې وایي الشن ومشن مشک څه شو مشک مشک څه شی دی څه شو زمارونو دا یو شی د سره په قبر کې حسابېږي که دې نیکي وکړه دا قبر کې حضرت عثمان په مشکات شریف کې حدیث دی چې کله به په قبر تیر شو اوبه یې جړل دومره به یې وجړل چې اوښ کې به یې لمدې ګیرې ته ورسېدې اوښکو به ګیره لمده کړه مرګري ورته وایي وی تذکر الجنة والنار فلات وی جنت او اور یادې او جاړې نه او قبر ته چې کښېنې نو بیا جاړې وی او ما د خپل محبوب نه اورېدلی دی چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره دا د اخرت په منزلونو کې لومبی منزل دی که یو سړی دې کې بچ شو وروستو د دې نه اسانه ده او که دلته ګیر شو وروستو د دې نه سخته ده بیا دوه څیزونو باندې زما وروڼو رسول الله مبارک فرمایي د قبر عذاب دی ښه په څو څیزونو په دوو په لاره تېرېده نبي علیه السلام په دوو قبرونو ورتېر شو وانهما لیعذبان دې دواړو ته په دې قبرونو کې عذاب میلاویږي وما یعذبان فی کبیر څه ډېر لوی څیز کې عذاب نه میلاویږي معمولي کار و دوی ته ځان ساتلی شو ډېره لویه خبره نه وه چې دوی ته ځان نشو ساتلی هر چې دا یو دی وکان یمشي بالنمیمه چغلي خورو چغلي د قبر چې څوک چغلي خور دی د قبر عذاب ته ځان ټینګ کي واما الاخر دا دویم چې و فکان لا یستنزه من البول بولو نه ځان نه ساتي ځکه علما لیکي چې چغلي او چې څوک د بولو نه ځان نه ساتي دا پتلون والا اکثر دا بار یو خو د ضرورت وي لکه پولیس کې دی فوج کې دی یا ضرورت دی دا خو پرېږده مسر نه به ترې وباسو هغوی خپل غریبانان خپل کوشش به کوي خو نن خو پتلون پیشن جوړ شوی دی
په دې ایرپورټونو کې دا پتلون والا لیزان له یو شی جوړ کړي په هغې کې په ولاړه بول کوي متیازې کوي. یقین په خدای وکړه چې څنګه موږ ورته ګورو ښکاري چې څنګه متیازې وکړي بس را دې خوا شي او بس زنځیر راکاږي او روان شي نیم پتلون د متیازو ډک. انګریزان تاسو ته ښکلی ښکاري دا تاسو ته ښه ښکاري خشته دا دین څخه بوی دی دې ته که لږ هم ورنږدې شوې څخه بوی دی قسم دې د رسول الله مبارک طریقو باندې عمل حسن پیدا کوي. بول چې سړي په جامه پرېږدو په وجود پرېږدي بوی به کوي که به نه کوي. مونږ ته پیغمبر وایي په ټوکله ځان پاک که په کاغذ ځان پاک که په لوټه ځان پاک که بیا ورپسې په اوبو ځان پاک که صفا سوتره به ګرځې. مونږ ته پیغمبر وایي مسواک مګه اور مانځلی مګه چې سار پاسې برش وکړې ماسخوتن چې بیا وده کېږي برش وایي ته د مازدیګر ورته چې خولې سره خوا کې درته خوله را نږدې کړي ته وایې ډیران کې چا خاښۍ والې ده څخه بین تېزي. مونږ ته وایي شابه مسواک مګه رسول الله مبارک فرمایي زیاتی ویخته دې کټ کوا لاسونه ښه صفا کوا قهقهه کوه پودې ته بره اوبه راکاږه صفا سوتره به. مونږ ته وایي په لوټه ځان پاک کې نو بیا ورپسې اوبه استعمالوه. دې ټولو په کاغذونو ځان پاک کوي او هغه غول ورپورې ټول نښتي څخه بین تې رواني. دا ګنده خلک دی څخه د شکل ته مه ګوره شکل ته هم که لږ ورنږدې شوې نو دا سرمنې دومره بدرنګه ده چې د حد نه وتې. حسن ډول خشتوالی او خوشبو والی زما قسم په الله د رسول الله مبارک د سنتو په تابعدارۍ کې ده. دا حسن نشته دا نور چې دا دوی څه کوي نو دا د قبر عذاب چغلی باندې د قبر عذاب میلاویږي. قبر کې دننه خطرناک شی دی دا د چغلی په برکت چې څوک چغلي خور دی او څوک د بولو نه ځان نه ساتي هلته قبر کې به دواړو ته عذاب میلاویږي. او چغلي ډېر خطرناک شی دی ښه زمارونو انتهایی خطرناک شی دی. د چغلي خور په سبب که مرګ وشو د قاتل چې څومره ګناه کیږي دومره ګناه ورسره د دې چغلي خور هم وشو دومره ګناه د دې چغلي خور هم ورسره وشوه. زه په دغه کې وم په ریاض کې یو عربي سره ناست وم نو هغه ګپ شپ لګاو درې څلور عربو پکې ما سره یو بل ملګری مو نو ما ته وی شیخ څو ښځې دي مې یوه او داسې ټوقې را پورې شروع کړې یو بل هی د یوه ښځه بل وی واحده یوه ښځه بل ته وی واحده یوه ښځه یا خدای څه ګناه مې څه کړې ده یعنې داسې خنداګانې ما پورې شروع کړه او خاندي تزوجت واحد یوه دې کړې ده ما یو کنه یوه ده چلو کم څه یوه ده کنه بل سره له زوجه واحد ده یوه ښځه خدای ما ولې څه چل هغه ویلي 4 زوجات الحمدلله ما سلور دي الحمدلله ابل استاسو درې دي الحمدلله ابل استاسو دي سلور دي الحمدلله. اما ته څه وایي وایي د ما پلار درې اوس مې سلورم وکړه وایي ما ته مه کوه دا درې ډېر دي بچې نه بابا سلورم درته کوم وایي په زور مې ونه سلورمه ښځه وکړه دا ولې تاسو یوه ښځه کوئ مې دا چې تا زه بوځم پاکستان ته او بیا خیبر پښتونخوا ته دې بوځم او هغه اوږدو سوک والا کېړو ته داسې لاندې وګورئ تا د دویمه ښځې نوم واخیست موږ دویمه ښځه کولی شو یو نه شو سنبالولی ته 2 3 4 تاسو به سنبالولی شئ موږ نه شو وایي نه زموږ خو دا رواج دی چې ښځې ډېرې هغه ډېر لوی عزتمنې بچي ډېري خلک یې خوښوي مې زموږ هغه خوی چې بچې دوهې اچې هلته کې خوی 2 بچي راوړو ژوند آسان چھوٹا خاندان زندگی آسان چھوٹا خاندان او زندگی آسان ژوند آسان دا او چھوٹا خاندان او خوشحال گرانه دا وای موږ وایو نه بڑا خاندان رسول الله خوشحال زیات بچی راوړه چې پیغمبر خوشحاله شي رسول الله مبارک پې راوړه او ډوډۍ به څوک ورکوي وایه که نه الله به ورکوي. مخکې ستا دا اوس چې څومره په منډو کې او په لارو کوڅو کې سبزی او دا دغه خرڅېږي دا خوراکونه او دا میوې وی پخوا ده وایه که نه هلکه جوار به څونه کېدل رسول الله جي صاحب څونه به کېدل من به جرب به څو کول 15 منه 2 منه داسې ده که نه اوس څو کوي هایبریډ 60 منه د پله نه داسې وه غنم به څونه کېدل دا زاړه زمیندار دي که نه 4 منه 15 منه به جرب کول او 60 کوي او جوار به یو فصل به جوارو ابم ټول گنجان به و لکه زموږ دغه مخکني وزیر اعظم د سر په شان ډېر مې بدي شي
ډېر مې بدي شي. ولې د ختم نبوت خلاف ظالم قانون پاس کړی. ګنجیان به ټول به ګنجه ونجي به ګنجه ونجي. هغه اوس ورشه یو وږي په دغه خبره چې د بشیر جان د خپې عمره دی. یو وږي غټ وږي. دا ټول خدای مخلوق الله پیدا کړی نه دی، خېټه کې دی پروت دی. دی لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی، خېټه کې پروت دی. او فرشته الله نه تپوس کوي مر رزق څونه روزي ولو لیکم. تلا تشریف دنیا ته تا نه دی راوړی، خدای مخکې روزي دله لیکلی ده. مړه دا کبان و دا اوس چې دا څومره په کوڅو کې درپسې ګرځي. دا لابړو دلته کې دا درېو لختو ته او د جندي ته او سین ته سار نه ماښام پورې لامده خوشته به رالو پاو کبان به م نیولي وو، اب هم ټول دله شو ډک وو. او چې مخلوق خدای زیات که په دې لارو کوڅو کې پسې میان ګرځي، تازه میان، خدای مو بخښه تازه میان، بېله شو میان. داسې ګوره چرګان کوم ځای چرګ کې به میلمه راغی، په دا کوڅو کې به خلکو منډې والې به، او چرګ به په ټوله محله کې په دې کوټو ټسه ټوسه دنیا به خبر شوه چې سید رحمان حاجي صاحب میلمه راغلی، ټوله دنیا به خبر شو. او چې چرګ بیا ونیوه لالا چې به یې ونیوه په څو خرڅی؟ په روپۍ نه یاره په 12 انې نه لږ زیات، نو تر اته به چرګ لاسو کې به خوله شو، جوړه به نه کېده. او چې کله به چرګ واغېشته اوس یې ملا صاحب له یو ځای چې حلالې کړي، چرګ به بل چا حلالولی نه شو. او ملا صاحب له چې به یې یوړه د هغه ځان له نخره به وه، هغه به مټې ونغښتې او بډې به یې ووالې او خپې به یې هرتې کړې، ته به یې ګني اتي حلالوي. او د دې ماشومانو به پس یو هیړو ولې چرګ حلالېږي. لکه ټیک ویم که غلط دا مشران ټول ناست وره ورته دا ملا غاډو کې هم درته ویم چې هغه به خپې هرتې کړې او بسم الله خبرې مه کوې بیا ته ساه نوځي. اوس خو لس هلته کې هغه هلک حلالوي نو پکې خبرې بندول شو، نو پکې بل څه خبرې مه کوې پکې دنه بیا ساه نوځي. خدایا پاکه فارمولې وې ملا به بسم الله الله اکبر، ولې هغه به پرې دونه کلمې ځکه چې مری به د هغه وه، سر به یې هغه له وړه ملا غریب له به یې هغه سټ وړه سټ یې راکوټې چې دا غټ شي. مری به یې ملا صاحب لا کله به ولې سانګونه وړل، سانګونه ولې دې بانګ دپاره سانګونه اوچتی. دا قصې پسې اوس چې خدای مخلوق زیات که رښتیا ووایه. چرګان په کوڅو ګرځي که نه دی؟ دا چرګان او دا پارامي چرګان، دا ارامیان چرګان، دا پارامي دا پارامي چرګ دا خلک بېغیرته دې پارامو چرګانو کړل. خفه کېږې ما پارامو چرګانو دا د ټوله وینه او ګند خوراک پې خوري او ټوله مخلوق لګیا دی په دې څیزه. نو حرام نه دی، ټوله دنیا خوري، خو دا ده چې ډېر ښه شی هم نه دی. خیر خبره مې دې پورې کوله د مارونو چې روزي ته په خېټه کې د مور پروت دی او دنیا ته د تشریف نه دی راوړی، روزي د له خدای مقرر کړې ده.